د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څیر زه عمران الدین نیک معلم. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن درته د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 52مه برخه دراوړم. خو وړاندې له دې چې د 52مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوړم چې تېره 50مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې لرم چې دا خپرونه را سره هم د نور خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 50مه برخه کې اورېدلي و چې اسدالدین شیرکو صلاح الدین ته د یوې تجربې خبره وکړه. زویا، په داسې خبره به نه خفه کیږي. په اصل کې د شامي حکومت دستور همداسې وي چې د هر وفادار سره د هغه بې وفا یا د وفادار مخالف کس ملګری کوي، تر څو چې پادشاه ته د مخالف او موافق ټولو په اړه خبرونه ورسیږي. د همدې خبرو په بنسټ پادشاه د هغوی په رتبو کې کمښت یا زیادښت راولي. هغه وخت چې د نوري امره دغه ډله یې له ما سره مصر ته لیږله، نو په همغه وخت کې ما ته ډاګیزه شوه چې په دې ډله کې یو شمېر زما موافق دي او یو شمېر زما سره مخالف دي. د دوی هر یو غواړي چې د مصر والی وټاکل شي او د مصر په څیر د وزارتي هیواد د کمزوري دفاعي سیستم په موجودیت کې د هیڅ امیر د دې ځای د ولایت غوښتنه تر فشار لاندې نشو نیولی. یوه خبره یاده ساته چې ستا ملګري چې هر څومره نیکه مشوره درکړي، تر هغه وخته پورې مه قبلوه چې تر څو دې پرې ښه فکر نه وي کړی. ما ته له ځان سره دلته مصر ته په دې خاطر راوستلی چې ته په جهانګیري او جهان دیدي دواړو کې تجربه ترلاسه کړي. صلاح الدین ورته وویل، ستا ډیره مننه کوم درونه سپسالاره. ما په دې لنډه موده کې او غیر معمولي جنګونو کې ډیرې تجربې ترلاسه کړي دي او ډیرې خبرې مې زده کړي دي. که چیرې زه له تا سره مصر ته نه وم راغلی، نو د ډیرو مهمو تجربو څخه به غافله پاتې شوی وم. اوس زه هم یوه خبره تا ته کول غواړم، خو ته به زما خبره د کوچنیانو نه کړې، بلکې لږ څه غور پرې کوې. اسدالدین شیرکو اعتراف وکړ. وی ویل، صلاح الدینه، نه ته هلکې او نه د خبرې د هلکانو دي. ووایه، ته څه ویل غواړې؟ اسدالدین شیرکو او صلاح الدین نږدې 2 ساعته په کومې موضوع باندې خبرې وکړې، خو د دې خبرو په اړه نه اسدالدین شیرکو څه وویل او نه هم صلاح الدین څه ډاګیزه کړل. نوري امره سخت په اندېښنو کې و چې وراره او کاکا ترمنځ څه خبرې وشوې او څه پلان تیار کړل شو. څو کسو امیرانو هڅه وکړه چې د شیرکو خیمې ته ورنږدې شي او څه واوري، خو شیرکو خوله پټه کړه. خو د صلاح الدین سره د لیدلو په اړه هیچ چاته هم څه ونه ویل شول. په دې شپه نوري امره وکتل چې 1500 کس عسکر د هغه میدان په شاوخوا کې خندقونه کني، چیرې چې د شیرکو او صلاح الدین لښکرو خیمې لګولې وي. د خندق نه بیرون 200 نورو عسکرو په همدې ځای کې نوي سنګرونه او مورچې جوړولې. د خندقونو کندل په دې شپه سبا ورځ او بله شپه په پرله پسې توګه روان و. خو څرګنده شوه چې دا کار دومره آسان نه و څومره چې اسدالدین شیرکو او صلاح الدین شیرکو چې په اړه یې فکر کړی و. په دې خاطر یې 500 نورې لښکرې دې کار لپاره وګمارلې. اوس خو د نوري امراو سترګې پرانیستل شوې وي. هغوی د سپهسالار دغه قدم ډېر وستایه. هغوی خو په مبهمو الفاظو اسدالدین شیرکو ته د میدان څخه د تېښتې مشوره ورکوله، خو د دې حکمت او جنگي تګلارې په کتلو سره د سپهسالار د فراست او پوهې تایید وکړ. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 50مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 52مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو.
خندقونه په ډیر ستونزمنه توګه د ډیرو سختو هلو ځلو وروسته وکنل شول. په دې کنلو کې بالاخره ټول لښکرو برخه واخیسته. اسدالدین شیرکو ساتونکي او پهرهداران تر لرې لرې ځایو پورې خپاره کړي وو او حکم یې ورته کړی و چې هیڅوک د دې لوري ته نه راپرېږدي. هغه غوښتل چې تر هغې چې خندقونه نه وي تیار شوي باید دښمن ترې خبره نه شي. د ټول لښکر د پرله پسې زحمت نه وروسته خندقونه په یوه اونۍ کې تیار کړل شول. دا خندقونه نږدې 14 فوټه ژور کندل شوي وو او د خاورو څخه یې لویې لویې غونډېګانې جوړې شوې وې. په دې کې به غش ویشتونکي داسې کېناستل چې د خندق په لور راتلونکي وویني، خو دوی به د بیروني یرغلګرو د سترګو څخه خوندي پاتې وو. دغه 14 فوټه ژور او همدومره پراخه خندقونه د لښکرو د خیمو شاوخوا کندل شوي وو. داسې معلومېده چې د میدان شاوخوا د خاورو او خټو یوه لویه کلا جوړه کړل شوې ده. په دې کلا کې ټول شامي لښکر د خپل ټول سامان او خوراکي موادو سره آرام او پټ میشت وو. د خندق د تیارولو وروسته نوري امرا ټول د اسدالدین شیرکو خیمې ته د مبارکۍ لپاره راغلل. تر ټولو د مخه قطبالدین شیرکو ته مبارکي وویله. درونده سپه سالاره، د هغه وخته مې چې اورېدلو چې د شمال نه د یروشلم ځواکونه او د جنوب نه د احسان فراموشه ملک شادر ځواکونه په شامي لښکرو باندې د حملې لپاره د بالیس په لور روان دي، نو موږ ته دا غوره څرګندېده چې د دې متحد لښکر په خلاف د جنگ په ځای د همدې ریګستاني سیمو څخه په تېرېدو سره بیرته دمشق ته ستانه شو. خو ستا همت او ستا شجاعت ته درنښت کوم چې تا په دې ریګستان کې زموږ لپاره د خاورو نو شګو او خټو داسې یوه کلا جوړه کړه چې په واسطه یې د هر دښمن سره د څو میاشتو لپاره مقابله کولی شو. امیر حکاري او امیر محمود حرمي هم همداسې نظر څرګند کړ. خو کله چې د انالدوله فاروقي چې تل یې په اسدالدین شیرکو باندې تنقید کاوه نوبت راورسېد. هغه هم د دې عملي حکمت ستاینه وکړه، خو تر منځ تنقید هم کاوه. انالدوله فاروقي وویل بې له شکه چې درون سپه سالار د داسې جنګي حکمت څرګندونه کړې ده چې هر څوک باید تعریف او ستاینه وکړي. که څه هم د شګو دا کلا به دومره مستحکمه او ارام ورکوونکې نه وي، خو د اوسنیو حالاتو لپاره ډېره ښه پناه ځای دی. زه په دې اړه د یوې کمزورۍ په لور اشاره کوم، او هغه دا چې زموږ سره د خوراک څښاک دومره لویه ذخیره نشته چې د 3 میاشتو زیات په دې خندقي کلا کې پاتې شو او دفاع وکړو. په هر صورت سپه سالار ته د دې عملي تګلارې په اړه مبارکي وایم. سپه سالار اسدالدین شیرکو او صلاح الدین دواړه یو ځای ولاړو او د امراو خبرې په پوره غور او زغم سره اورېدې. لا تر اوسه پورې قاضي عیسی حکاري او شرف الدین برغش پاتې وو، خو هغوی د خبرو کولو څخه ځان وساته. کله چې هرې لوري ته چوپتیا خپره شوه نو اسدالدین شیرکو په لوړ اواز سره وویل ای د دمشق د سلطان ځانځارونکو او زما دوستانو، هغه سلوک چې ملک شادر زموږ سره وکړ موږ د هغې تصور هم نشو کولی. په دې حالاتو کې زموږ لپاره 2 لارې وي. لومړی دا چې موږ خپل حواس او فکر له لاسه ورکړو او په جوش کې راشو او د قاهرې په کلا حمله وکړو، خو د دې حملې د تباهۍ او بربادۍ پرته نور څه نه و. بله لاره دا وه چې موږ خپل مقصد او هدف په نیمایي کې پرېږدو او د بې همت او بې زړه خلکو په څیر د تېښتې لاره خپله کړو او بیرته دمشق ته ستانه شو. خو ما دا 2 لارې پرېښودې او 3مه لاره مې خپله کړه. د مصر په شرقي ولایت او بالیس مو ولکه وکړه. دا خبره د ملک شادر په ذهن کې هم نه راګرځېده چې موږ به د هغه په مهمو سیمو باندې ولکه کوو. په دې توګه دغه عملي کړنلاره بریالۍ وخته. خو ناڅاپه خبر راغی چې د یروشلم پاشا مالک د مصر د خوندي کولو لپاره را روان دی. د دې خبر څخه ملک شادر ته پوره حوصله ترلاسه شوې ده. په دې خاطر یې ځواکونه راټول او زموږ په خلاف د جنگ لپاره دې لوري ته را روان شوي دي. موږ خو د یروشلم د پاشا د راتلو په اړه ډاډمن نه وو، ځکه چې محترم سلطان هم د یروشلم په لور حرکت کړی دی.
ترڅو شاه همالته مصروف کړي او دې لوري ته توجه ونه کولی شي. څرګنده ده چې که په دې حالاتو کې موږ د دمشق په لور د تللو اراده کړې وه نو د شاه لښکرې به موږ ته د ریګستان په کوم ځای کې مخ ته راتلي او موږ به یې تم کولو. په دې خاطر د دې په ځای چې د ریګستان په کوم داګ کې د امالک د ځواکونو سره د مقابلې لپاره مخ شو نو د دې نه غوره دا ده چې د بلیس په میدان کې یو خندق وکنو او د خام مورچو تر شا د شاه امالک د ځواکونو مقابله وکړه شو. په دې توګه به زموږ زیان کم او د یروشلم د ځواکونو زیان زیات شي او هغوی به په اندېښنو کې راګیر شي. دا چې بیا څه کېږي د هغې په اړه یوازې الله تعالی ښه پوهېږي، خو موږ د هغه پاک او بېنیازه ذات څخه ناهیلي نه یو. او دا باید تاسو ته معلومه کړم چې د خندق د کنلو او د کچه مورچو د جوړولو مشوره صلاح الدین را کړې وه او تکمیل تاسو په خپلو لاسو وکړه. ما د صلاح الدین نه وپوښتل چې دا پلان د څنګه په ذهن کې راغی. هغه ما ته ویل چې ما ته دا فکر د اسلام د مشهورې غزوې د احزابو د جنگ نه را پیدا شو. هو بلې درنو اوریدونکو، دا به ډاګیزه وي چې د احزابو غزا یا د خندق غزا په 5 هجري کې په مدینه منوره کې پیښه شوې وه او د مدینې منورې شاوخوا 3 لورو ته غرونه او ګڼ ځنګلونه وو، خو یو خوا یې بلکل ډاګ وه او د همدې لورې د حملې امکان ډیر زیات لیدل کېده. په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه سره یو ځای خندق وکینه او بیا همدا د مسلمانانو لپاره د صوبې نښه وګرځېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خندق د کیندلو مشوره مشهور صحابي سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورکړې وه. سیدنا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د ایران څخه وو او په هغه وختو کې په ایران کې د جنگ لپاره د خندقونو ویستل یو رواج ګرځېدلی و. دا په مدینې منورې باندې د مکې د کفارو اخیری حمله وه. د خندق د یوې طبیعي خندق په څیر رول ادا کړ. بیا د شپې اخیری وختو کې داسې سیلۍ او توپان راغی چې د مکې د کفارو خیمې له منځه یوړې او د کفارو د لښکرو سالار ابو سفیان د خپلو پاتې لښکرو سره په تیښته وتښتېد. د دغه غیبي مرستې توپان او سیلۍ په اړه الله رب العالمین په قرآن مجید کې فرمای: ژباړه: ای د ایمان خاوندانو، د خپل ځان په اړه د الله تعالی د هغه نعمت یادونه وکړئ چې ستاسو په خلاف لښکر راټول شوی او موږ د هغوی په خلاف د سیلۍ او توپان مصیبت ورولېږه او هغه غیبي لښکر مو ورولېږه چې تاسو نشو کتلی او تاسو چې هر څه کوئ الله تعالی د هغې کتونکی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: نور د قریشو جنگ پای ته ورسید، اوس به په راتلونکي کې موږ په هغوی حملې کوو. هو په دې توګه کله چې د یروشلم د امالک ځواکونه د شمال څخه او د ملک شادر ځواکونه د جنوب څخه بلیس ته راورسېدل نو شامي ځواکونه یې د خاورو شګو او خټو ترمنځ په مورچو کې وموندل. د خندق تر څنګ شامي غشي ویشتونکي عسکر په خپل مورچو کې ناست وو. امالک پادشاه چې د جنگ دا نقشه وکتله نو ډېر حیران شو. اسونه د خندقونو نه ټوپ وهلی نه شو او نه ورښکته کېدلی شول او پیاده ځواکونه هم باید دغه 14 فوټه ژور خندق ته د خپلې وسلې سره یو ځای ټوپ وهلی و. لومړی څو ورځې خو د دواړو لښکرو ترمنځ د فکر او غور کولو په خاطر تیارې شوې. بیا هغوی د شپې له اړخه خندقونو ته د پتاخو په واسطه ورښکته کېدلو هوډ وکړ، خو دا هڅه یې بیا شامي غشي ویشتونکو ناکامه کړه. د دې ناکامۍ نه وروسته عیسوي لښکرو په هغوی خاورینو غونډیو باندې غشي ویشتل پیل کړل چیرې چې شامي غشي ویشتونکي ناست وو. په دې سره شامي عسکرو ته د ځان په ځای ګټه ورورسېده، ځکه د عیسوي غشي ویشتونکي غشي به هلته په خاورو او شګو کې نښته، هغه تر شامي لښکرو پورې نه ورسېده. بیا به شامي عسکرو د شپې له اړخه د عیسویانو لخوا ویشتل شوي دغه غشي بیرته راټولول او د هغوی په خلاف استعمالول. د دې ناکامۍ وروسته دښمن کله بندي سخته کړه. هغوی فکر کاوه چې دې کله بند شامي عسکرو ته به د بیرون څخه مرسته راځي، خو د هغوی دا فکر هم غلط ثابت شو. اسدالدین شیرکو د خندق مورچې د 3 میاشتو څخه ډیره موده په خپل ځای پاتې وي. په دې دوران کې د یروشلم پادشاه امالک خپلې ټولې جنګي حربې استعمال کړي،
خو نه یې شامي ځواکونه د خندق نه راویستل او نه یې ورته کوم زیان وراساوه. برعکس به هره اونۍ هغوی ته ځاني تلفات وراوښتل. د خندق دغه مورچې په ډاګیزه توګه دومره د اهمیت ور نه معلومېدې، خو دا د تیږو څخه د جوړې شوې کلا څخه هم مستحکمې وې. که څه هم لا تر اوسه دواړو خواوې په میدان کې او د بل په خلاف لاړې وي، خو حقیقت دا دی چې دواړه ډلې د دې اعصابو ماتونکي جنګ څخه نورې په تنګ راغلې وې. په شامي لښکرو کې تر ډېره وخته پورې د خوراک څښاک سامانونه نه وو ختم شوي، خو که چیرې کله بندي اوږده شوې وه نو دا ذخیرې به پای ته رسېدې. دا په داسې حال کې چې د شامي عسکرو لپاره نه د بیرون څخه کوم مرسته راورسېدله او نه یې د بیرون کومې لورې ته لاره درلوده. که څه هم د ملک شادر فوز هسې په نامه فوز او د جنگ په میدان کې شتون او نشتون یو شانته وو، خو د میدان پرېښودو او قاهرې ته بیرته ستنېدو ته هم تیاره نه وو، ځکه د هغه حلیف او د یروشلم نه راغلی ایمالک څه ډول د هغه حاضري زغملی شوه. ملک شادر د قاهرې زغم اخیستی و. هغه به د شپې راووت او په میدان کې به لکه د لیونیو په څېر ګرځېده. هغه به هر وخت د دې خبرې ویرېده چې هسې نه چې بل څوک په دارالضرورت باندې ولکه وکړي. حال دا چې برخي امرا یې ټول له ځان سره بلیس ته راوړي وو. د یروشلم پاشا چې د دې جنګ اصلي اړخ نه و، بلکې د اصلي اړخ سره یې ملګرتیا کوله، په دې ویره کې و چې د هغه په شرقي برخه کې کوم مصیبت راپورته نه کړل شي. په دې ورځو کې سلطان نورالدین زنګي د حرم فتح کولو کې بوخت و، خو هغه څه وخت هم د یروشلم په لور ورګرځېدلی شو. اخر هغه د خپلو ځایو څخه دومره اندېښمن شو چې ملک شادر یې سولې ته اماده کړ. ملک شادر غوښتل چې شامي لښکرې د کومه ځای راغلي بیرته هماغه لوري ته ورستانې شي. په دې خاطر یې په همدې شرط زور راوړ. شاه مالر کوم خاص شرط نه درلود. که شامي لښکر بیرته ستنېږي نو جنګ به هم پای ته ورسېږي. هغه هیله چې د شامي لښکرو د تللو په خاطر به ملک شادر ته داسې شرطونه وړاندې کوي چې مصر او یروشلم دواړه پرې متفق وي. په دې خاطر د یروشلم پادشاه په دې اړه لومړی قدم واخیست. خو بلې درنو اورېدونکو، ایمالرک خپل قاصد اسدالدین شیرکو ته ولېږه او هغه ته یې دا پیغام ولېږه چې که چیرې شامي لښکرې مصر خاوره پرېږدي او بیرته د شام په لور ولاړې شي نو جنګ به پای ته ورسېږي. د ایمالرک سفیر اسدالدین شیرکو ته ورغی. شیرکو سفیر له ځانه سره تم کړ او د خپلو امراو سره د سلا لپاره کېناست او دا یې پرېکړه وکړه چې که چیرې د یروشلم پادشاه شامي لښکرو ته د دمشق په لور د تللو لپاره خوندي لاره ورکړي نو شامي لښکرې به د بالیس نه بیرته ستنې شي. په دې لړ کې د شامي لښکرو له اړخه د معاملاتو د پرېکړه کولو لپاره صلاح الدین وټاکل شو تر څو د یروشلم د پادشاه سره وویني. د صلاح الدین یوسف ایوبي په اړه دا خبره ډیره حیرانونکې ده چې د هغې د کوچنیوالي حالات په هیڅ تاریخ کې نه ترلاسه کیږي. په تاریخ کې د هغه د پیدا کېدو او ځای په اړه پوره معلومات شته، خو د دې نه زیات نور څه نه ترلاسه کیږي چې همدومره ویل شوي چې هغه د شادي بن مروان لمسی او د نجم الدین ایوب زوی دی. د شادي په اړه ویل کیږي چې هغه نه عربو او نه ترک بلکې د روادیا د قبیلې د کردانو د ډلې څخه و. دا قبیله په ارمانیا کې د دادین سره نږدې په دوجانه نومي کلي کې آباده وه او په همدې کلي کې شادي بن مروان هم پیدا شوی و. کردانو د ایران او کوچني اسیا ترمنځ کوچنی ژوند درلود او دا قوم تر ننه پورې د خپلې جنګي روې له اړخه د ایران او ترکیه لپاره د سر درد ګرځېدلی دی. دوی د روټمال کولو ترڅنګ ډېرې ښېګړې هم درلودې. همدا د قرد قبایلو تر ټولو ستره ښېګړه وه چې پکې د صلاح الدین ایوبي په څېر یو ستر سپه سالار راپورته شو. سپه سالار او بیا سلطان وګرځېده او د تورې شرنګ یې د منځني ختیځ څخه د اروپا او انګلستان پورې دنیا ولړزوله. د شادي بن مروان کورنۍ په کردانو کې ډیره موعظه کورنۍ حسابېده، خو کله چې دا دین د ستونزو سره مخ شو نو شادي ترې لېږد وکړ. دا شخص د ډیرو زیاتو اولادونو خاوند و. د خلکو یې اورېدلي چې د بغداد ښار داسې ځای دی چې نه یوازې ورته د ښارونو ناوې ویل کېږي بلکې د خلیفه په دربار کې د فن او هنر د خلکو ډیر قدر او عزت کېږي. هغوی ته انعامونه ورکول کېږي. په دې خاطر شادي بن مروان د بغداد په لور وکوچېد.
هغه د خلکو نه اورېدلي چې د هغه یو دوست چې بهروز نومیږي او د دادین اوسېدونکی دی هلته د بغداد کوټوال ټاکل شوی دی. شادي د خپلو دوو زامنو نجیب الدین او اسدالدین شیرکو سره یو ځای د بهروز ځای ته ورځي. بهروز د هغه سره د دوستۍ حق ادا کړ او د شادي مشر زوی نجم الدین ایوبي په تکریت کې د کلا حاکم وګرځاوه. نجم الدین ایوب د ښو وړتیاو لرونکی ثابت شو او هلته په تکریت کې په ارامه ژوند کاوه. په همدې وختو کې د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ د ځای ناستې لپاره جنګ ونښت. په دې وختو کې د موصل حاکم عمادالدین زنګي و. هغه چې د کوم شهزاده خواخوږي کوله هغه د ناکامۍ سره مخ شو. عمادالدین زنګي د خپلې یوې ډلې ساتونکي سره هلته د تکریت کلا ته ورسېد. هغه د کلا په یو اړخ کې او په دې اند و چې که چیرې په کلا کې پناه ورکړل شي نو د تعقیب کوونکي دښمن څخه به خوندي پاتې شي. په دې وخت کې نجم الدین د کلا په یو برج ولاړو او بیرون نظاره یې کوله. هغه ته څو کسه سپاره چې د سن نه راتېر شوي او شکمن تر سترګو کېدل تر نظر شول نو یو قاصد یې ورولېږه تر څو د هغوی احوال معلوم کړي. عمادالدین په ډېر غمناکه توګه د خپلې ماتې داستان هغه قاصد ته بیان کړ او خپل مخالف د تعقیب ویره یې هم ورته وویله او د پناه غوښتنه یې وکړه. قاصد د هغې د خبرو نه ډېر اغېزمن شوی او ټوله پیښه یې خپل اقا ته بیان کړه او بیا نوره کیسه مخ ته شوې ده. خو بلې درنو اورېدونکو، صلاح الدین د خپل سپه سالار په نمایندګۍ د مالک پاشا خیمې ته ورننوت. مالک پاشا د هغه په کتلو بدحواسه شو او سم د لاسه د هغه د خراغلاس لپاره ودرېد. د مالک دغه کړنو څخه د صلاح الدین د عزت زیادښت نښه وه، خو د شاه سترګې د صلاح الدین په مخ ونښتې او تر هغې پورې نښتې وې چې تر څو یې نایب ورته اشاره نه وه کړې. د صلاح الدین د مرستې لپاره 2 کسه ورسره تللي وو. شیرکو غوښتل د نوریا امراو څخه 2 کسه د صلاح الدین سره ولېږي، خو بیا یې فکر وکړ چې حسنه چې هغوی هلته هم په صلاح الدین باندې نیوکې پیل کړي. په دې اساس د هغه سره د هغه د ډلې څخه 2 کسه ولېږل. کله چې د یورشلیم د پاشا مرستیال وکتل چې د شاه 2 سترګې د صلاح الدین څخه نه بیلیږي نو قرار ورمخته شو او ورته یې په غوږ کې ویل: محترمه، د سپه سالار اسدالدین شیرکو سفارت ته د کېناستلو اجازه ورکړه. شاه مالک ټکان وخوړ او ځان یې سنبال کړ او وی ویل: موږ سفیرانو ته ښه راغلاست وایو. صلاح الدین ځواب ورکړ: زه او د سفارت نور غړي د شاه دغه ښه راغلاست ستایو. شاه یو ځل بیا خپلې سترګې د صلاح الدین په مخ کې ور ونښلولې. وی ویل: ځوانه، نوم دې څه دی؟ صلاح الدین ورته وویل: صلاح الدین. شاه مالک د کېناستلو په وخت کې دوی ته هم وویل چې تشریف کېدی. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 52مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. صلاح الدین به د مالک پاشا سره کوم تړون لاسلیک کوي؟ دوی به د دغه خندق څخه په دغه په کومه لار چې راغلی وي بیرته به خوندي خپل ځای ته ولاړ سي او که نه؟ دا او ډېر ته وغرته پوښتنې به په راتلونکي 53مه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای د نازی عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چېرته هستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.